بسم الله الرحمن الرحیم. درس به شروع کوو. که د درس په جریان کې څوک وتل او داخلېدل بس فقط یوه اشاره کوي او نور وځئ بیا راځئ. صحیح ده؟ نور اجازې او دې شي ته ضرورت نشته چې موږ تاسې ته بیا مزاحمت ونیسي. سمه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نن به موږ تاسې د خیره په پیتوجینیسیس باندې خبرې کوو. د سیل انجري. د څه شي پیتوجینیسیس؟ د سیل انجري. موږ تاسې پرون په سیل انجري او په ځینې عمده اسبابو باندې خبرې وکړې چې له هغې جملې څخه ما ته ضرورت چې هایپوکسیا او اسکیمیا تر ټولو عام اسباب دي. نور ډېر زیات ایجنټس وو یا اسباب وو چې هغوی کولی شوی چې سیل انجري رامنځته کړي. مثلا ځینې کیمیاوي مواد یا کیمیکل ایجنټس وو، فیزیکل ایجنټس وو، مختلف مواد ما تاسې درته ویل، ایمونولاجیک ایجنټس وو. نو له هغې جملې څخه تر ټولو عام چې واقع کېږي هغه ما تاسې ته ویلي وو اکثره وخت هایپوکسیا او اسکیمیا ده. صحیح ده؟ نو نن به موږ تاسې کوشش کوو چې په پیتوجینیسیس باندې د سیل انجري خبرې وکړو. پیتوجینیسیس خو موږ تاسې تعریفولی شو چې اصل کې میکانیزم ته وایي. صحیح ده؟ میخانیکیت دی. په کوم میکانیزم؟ اوس مثلا زه درته وایم چې په هایپوکسیا کې سیل انجري واقع کېږي. دغسې ده که نه؟ ته وایي چې مثلا په کوم میکانیزم؟ موږ یو استاد خدای ته کې کلام وایي له ځانه څخه به موچیان نه جوړوئ. موچي څه معنا؟ اوس ګوره موچي ته چې یو څوک چپلکې وروړي او ته یې دا راوګنډه، هغه دا نه ده پوهه چې ولې دې چیرې کړي دي، نه؟ دستي په څه شي باندې شروع کوي؟ په ګنډلو باندې. د میخانیکیت پوښتنه یې نه در څخه کوي چې ولې دې چیرې کړي دي، چیرې دې چیرې کړي، څنګه دې. نو تاسې به له ځانو څخه هغه نه جوړوئ چې زه درته وایم چې مثلا همداسې ده، تاسې ټول وایئ چې داسې ده. که ما ویل چې داسې نه ده، تاسې وایئ چې داسې نه ده. د ما پېښور کې یو شاګرد و، پېښور کې به دا د پاتون په اخرو وختونو کې ما هلته ټیچینګ کوو. اول مې په یوه هغه کې ټیچینګ کوو، یو داسې متوسطه غوندې دلته چې یو شي ورته وایي دغه انسټیټیوټ غوندې و. بیا وروسته موږ یو استاد یو پر ځای یو پوهنتون ته هم ورتلم، ځینې کلاسونه مې درلودل. خدای دې خیر پسې پېښه یې زموږ استاد ما ته ډېر زیات ګران و. په پارس صورت هلته مې یو شاګرد و، ده داسې یو خاصیت درلوده، دا ټول سیم که به بلې خوا ته څه شوخي به یې وکړه، دی به له ما سره و. دا دوه سترګې مې نیولې وې درس ته. چې ما به ورته ویل چې داسې ده، ویل هو داسې ده. چې مې ویل چې داسې نشته، ده ویل چې یا نشته. خو اصل کې به د ده ذهن بل ځای و، حرکات بیا له ما سره و، په فزیکي توګه سره به له ما سره، خو منټلي به بل ځای و. نو یو وخت کې مې چا ته ورته ویل دغه یو داسې ښه شاګرد ده، داسې ښه وایي، ما ته یې غوږ نیولی. یو بل شاګرد هغه پرې پوهېده، وایي استاد دا په منټلي بل ځای کوي. اصل کې نو بله ورځ ما رښتیا هم د درس په جریان کې مې دغسې یوه پوښتنه ورڅخه وکړه. نو ده ما ورته چې پلانکی کار داسې ده، ته وایي چې هو داسې ده. وروسته یې فکر شو د استاد څه دي ویل، ما ته رښتیا هم بل ځای وې. نو په هر صورت منټلي او فزیکلي دواړه له ما سره اوسېږئ. صحیح؟ او یوه خبره دا ده چې په څه شي به سر خلاص نه سو او یا میکانیزم باندې به سر خلاص نه سو، پوه نه سواست، حتما پوښتنه کوو چې دا نو څنګه سو داسې. صحیح ده؟ ځکه چې همدغسې په خپل ذهن باندې مه منئ. همداسې کوم په خپل ذهن باندې بې میکانیزم یو شی ومنل، هغه بېرته در څخه هېرېږي. ښه؟ او د یو شي میکانیزم چې په یاد پاته سو، باور لرم چې هغه به په ټول ژوند بیا در څخه هېر نه شي. صحیح ده؟ اصلي د میکانیزم زده کول، یعنې دا معنا د یوه شي باندې سر خلاصول یا د یوه تعریف، لکه تعریف چې زده کړو. تعریف داسې تعریف به زده کوئ د هر شي چې ته خپله پرې پوه سې. چې یو شی دې وپېژندل، هغه ته تعریف خپله پېژندنې ته وایي، نه؟ نو هغه معلومه خبره ده چې بره د یوه تعریف ته نور ضرورت نشته چې ته هغسې زده کړې. هغسې تعریف زده کوو چې ستا ذهن یې مني. ښه، په هر صورت راځو پیتوجینیسیس او سیل انجري ته. مخکې له دې چې په پیتوجینیسیس باندې خبرې وکړو، دا خبره په یاد لرئ، هغه پرونۍ خبرې ولې بیا تکراروم. دا څو عمومي پرنسپل یا هم اصول دي چې دا په هر وخت کې باید تاسې په سیل انجري کې په یاد ساتئ. صحیح؟ هغه داسې مثلا هر ځای چې سیل انجري واقع شوې ده، مثلا تا ته یو مریض راځي، فرض کړه د هغو په غوږ کې یوه دانه راختلې، فرض کړه. صحیح ده؟ خو دا په غوږ کې دغه د دانې راختل دا یوه انجري ده که نه ده په هغه ساحه کې؟ صحیح ده؟ نو ته به تر ټولو لومړی څه شي ته فکر کوې؟ څه رقم انجري دلته واقع شوې ده؟ د دې ډیوریشن څونه و، د څومره وخت دپاره وه، نه؟ سیویریټي څومره وه، یعنې څومره شدت سره وه. صحیح ده؟ د دغه انجري چې دلته واقع کېدی دا سبب د څومره وخت دپاره دغه سبب سره دغه غوږ د ده مخ سوی ده او د هغو سبب شدت څومره و. دغو شي ته به ستاسې عموما پام وي. څومره چې ګورئ ډیوریشن یې ډېر وي او څومره چې سیویریټي شدت زیات وي، همدومره به تخریب زیات وي.
تخریب څخه داسې معلوموي چې دا اوس مثلا تا ولو که عادي ضربه وي چا خوړلې تاسې چې هغه لیژن وګورئ دغسې ده که نه ده تر ضربې وروسته داسې درته معلومېږي چې دا څه رقم ضربه یې خوړل دی ځای او د څومره وخت دپاره په څومره شدت سره یې خوړل دغسې ده که بله خبره دا ده چې معمولا حجراتو ته به هم تاسې ګورئ چې مثلا دغه که ضربه ده هغه که هایپوکسیا ده او که هر شی مثلا د سیل انجري هر سبب چې ده صحیح ده په کوم نسج باندې وارده سوي ده موږ تاسې د بدن انساج صحیح ده موږ تاسې په څلور کې تقسیموو او دغه څلور سره یې ځان ته وړتیا لري البته د څه شي د اډپټیشن ځینې ډېر کولی شي چې په اسانه سره اډپټیشن وکړي ډېر په اسانه سره هیلینګ وسي په هغه ساحه کې دغسې ده که نه ده او حتی هایپوکسیا هم تر ډېره وخته پورې جبرانوی سي خو ځینې بیا ډېر د چا په اصطلاح باریک وي لکه عصبي انساج دغسې ده که نه نو عموما تاسې چې هر وخت یو مریضي ګورئ د بدن په هره برخه کې چې تاسې به حتما هغه د نسج ټایپ په نظر کې نیسئ چې مثلا دغه ناروغي په کوم نسج کې ده او د دغو نسج خپله دغه کیفیت یې څنګه ده یا د دغه مقاومت څنګه ده د انجري په مقابل کې هغه که هر قسم انجري وي صحیح ښه په هر صورت ځینې حجرات ډېر په اسانه سره اډپټیشن کولی شي خو ځینې بیا په اسانه سره اډپټیشن نه کوي حتی د اډپټیشن بعضې وخت بیخي وړتیا لا پکې نه وي ښه په هر صورت بله خبره دا ده چې دې ته به هم تاسې متوجه یاستئ تر انجري وروسته صحیح ده په حجراتو کې کوم رقم تغیرات راغلي دي دا تغیرات ډېر ضرور دي ځکه د دغو تغیراتو په نظر کې نیولو سره بیا تاسې دغه فیصله کولی شئ چې دغه انجري چې ده ریورسیبل ده که ایریورسیبل ده یعنې دا معنا دا چې درملنه کوم زه کولی شم چې د انساج بچ کړم او که نور د ما هڅه نوره ګټه نه کوي صحیح ده دغه ډېر ضرور دی ګورئ تر ټولو ښه خبره دا ده چې تاسې وګورئ چې په دغه نسج کې چې انجري ورباندې وارده سوې ده صحیح ده په مایتوکندریا کې تغیرات اول په دغه نسج کې تاسې په نظر سره څونه مایتوکندریاګانې دي په یوه حجره کې او څومره یې په یوغو کې تقریبا زیانمنې سوي دي صحیح ده ای ټي پي ډېر په اسانه سره دا کار کولی شي ځکه چې څونه مایتوکندریا و تخریب او یا زیانمن کېدل زیات سي په هغو اندازه باندې به په هغې حجره کې ای ټي پي کمه سي اډینوسین ټرایفاسفیټ خو پېژنئ انرژي انشاءالله تعالی ولې وایو چې ما تاسې ته بله ورځ دغه درس په شروع کې ما تاسې ته ویلي په دې کې یو دانه اډنین ده بل شی ده رایبوزقن ده او درې فاسفیټ ټرایفاسفیټ نه درې فاسفیټ انشاءالله زه به تاسې ته وروسته بیا فارموله به هم په خپل ځای کې ووایم نو دا ای ټي پي د حجرې لپاره ډېر ضرور ده ګوره حجره خپل ټول فعالیتونه د ای ټي پي په مصرف سره سرته رسوي حتی ترانسپورټ د حجروي غشا دغسې ده که نه ده په حجراتو کې دننه د ارګانیلونو انتقال یوې ساحې څخه بلې ساحې ته خپله د حجراتو تقلصات مثلا په عضلاتي حجراتو کې یا په فایبروبلاست کې فایبروسایټ کې او یا هم په عصبي حجراتو کې د دوی انتقال په عضلاتي حجراتو کې مثلا تقلصات دا ای ټي پي مصرفوي دغسې ده که نه ده پروټین جوړول خپله د پروټینو جوړېدل د ای ټي پي څخه بغیر نه جوړېږي نو لنډه دا که ای ټي پي نه حجره هیڅ فعالیت نشي ترسره کولی څونه چې ای ټي پي کمیږي مطلب دا ده چې همدومره ډېرې مایتوکندریاوې ممکن په دغه حجره کې څه رقم سوي تخریب سوي وي که یوه مایتوکندریا وي ممکن د هغې وظایف مختلف سوي وي یو بله خبره هم ډېره ضرور ده چې زموږ تاسې باید تل په یاد وي هغه د حجراتو باونډري یا د شاوخوا حجروي غشا ته باید موږ تاسې متوجه یو چې هغه زیانمنه سوې ده که نه ده په حجره کې ځینې کلیدي ارګانیلونه دي که په یوه کې لږ هم تغیر واخیست یا کلیدي جوړښتونه دي لږ تغیر تر اندازې زیات سي هغه حجره بیا بېرته موږ تاسې نسو راګرځولی صحیح ده دا وروسته درته ګورم په ریورسیبل او په ایریورسیبل حالت کې موږ تاسې په دواړو کې مطالعه کوو په هر صورت کله چې په حجروي غشا کې تغیر راسي نو معلومه خبره ده چې نه به یوازې دا چې دا حجره به نور د خپل ارګانیلونه نه شي ساتلی دغسې ده که نه بلکې ترانسپورټ به هم نور نشي کولی نه به له حجرې څخه د باندې شی وتلی شي نه داخله دی ځکه په حجروي غشا کې تغیر راغلی ده د سیل انجري له وجې او تغیر ولې راغلی ده تغیر میکانیزم یې وروسته درته وایم او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې اکثره وخت بدبختانه په سیل انجریو کې آزاد راډیکلونه ازادیږي او آزاد راډیکلونه کولی شي چې ډېر مشکلات رامنځته کړي آزاد راډیکلونه کولی شي چې ډېر په اسانه سره په هغو فاسفولیپیډونو کې کوم چې د حجروي غشا کې دي په یوه کې داسې تغیر رامنځته کړي چې مثلا داسې پرېکړي لکه په چاقوسې دیوالې دغه هغه میکانیزم یې درته وایم صحیح ده
لکه په چاقوس یې والي په دغسې پرې کړي ده آزادو مثلا ښه مثال یې لکه څه لکه هایدروجن پروکساید مالیکول سوپر اکساید دا چې دې ټول شي آزاد راډیکلونه دي وروسته میکانیزم باندې موږ داسې خبرې وکړو نو دغه آزاد راډیکلونه لنډه ده که څومره زیات په حجره کې آزاد راډیکلونه آزاد سوي وو نو دا معنی چې حجره آهسته آهسته روانه ده ایریورسیبل حالت ته او که څومره کم وو ریورسیبل ده او بله خبره دا ده د حجرې محافظتي میکانیزم هم ډېر ضرور ده چې اکثره حجرې ډېر ښه دي محافظتي میکانیزمونه لري ډېر په اسانه سره کولی شي د آزاد راډیکلونه سره کم کړي خنثی کړي په همدې ترتیب سره کولی شي چې مثلا په ډي ان اې کې تغیرات که واقع شوي هغه بیرته ریپیر کړي اکثره شیان چې وي ریورسیبل وي ګورئ بل دغه مارفولوژیک تغیراتو ته چې موږ تاسې وګورو دا موږ تاسې ته دا راپه کوي چې زما هڅه تر کومې اندازې پورې بریالۍ ده یو خبره په یاد لرئ ګورئ چې موږ تاسې مایتوکاندریا په سترګو نه وینو حجرات په سترګو نه وینو البته په انسانانو کې اکثره حجرات چې دي سترګو نه څوک ویلی شي تر څو اندازې شی موږ په لوڅو سترګو لیدلی سو یعنې که د آی سره کتلی سو تر څو اندازې سي یو چې راغټ سي یو څونه چې کوچنی سي بری نسي کتلی تر 10 مایکرونه پورې صحیح ده هر شی چې تر 10 مایکرونه غټ سو هغه موږ په لوڅو سترګو کتلی سو او تر 10 مایکرونه چې یو شی کوچنی سو هغه موږ په سترګو نه سو حجرات اکثره تر 10 مایکرونه کوچنی دي دي که نه دي خو یوه حجره ده چې تر 10 مایکرونه غټه ده نوم یې هم دغسې غټ نوم ده په څه نومېږي بیا تکنیس یې کوچنی وي اوس مثلا دغسې د دې لږ رښتیا وایي داسې دغه شته نیورونونه شته چې ممکن تر 1 متر پورې اکسون ولري خو هغه تکنیس یې بیا څومره کوچنی وي چې زموږ سترګې یې بېرته نسي لیدلی پرازیت خو یوه حجره نه وي ښه ګورې میګا کاریوسایټ 100 مایکرونه پورې رسېږي چې له هغو څخه څه شی لاسته راځي پلیټلیټ آفرین هغه موږ په سترګو کتلی شو ځکه چې هغه 100 مایکرونه پورې باید وکتل او تر ټولو غټه حجره په حیواني حجراتو کې څه شی ده هګۍ صحیح ده څوک ویلی شي چې د هګۍ او د اوم څه فرق د هګۍ او د اوم فرق شته څه فرق یې ده استاد اوم چې دا هغه خو مجموعه د میل د سپرم او دغه د فیمیل او میل دواړه خاصیتونه لري دغه هګۍ او اوم چې دا هغه یوازې د فیمیل خاصیتونه لري ځینې هګۍ دي چې نه لري پرټلایز یې لري هګۍ دوه ډوله دي یو پرټلایز دي یو چې دي ان پرټلایز دي ان پرټلایز دي معلومه خبره ده هغې نه لري البته هغه القاء شوي نه وي هغه که تر چرګه سل کاله لاندې کې هغه هګۍ نه دغه نه چې چوڼې نه رامنځته کوي خو پرټلایز یې بیا رامنځته کوي دا یې غټ سبب نه شو عمده تر ټولو غټه حجره زموږ ته د بدن کې همدغه بشر دي په حیواني حجراتو کې تر ټولو غټه همدغه هګۍ یوه حجره ده البته بسته حجره هم نه ده نیمه حجره ده دغسې ده که نه ده په هګۍ کې یوه بله خبره شته په هګۍ کې ځینې نیوټریشن هم ځای په ځای شوي دي چې هغه بیا وروسته د هغه چې چای چې کله پکې غټېږي تر څو پورې تر د هګۍ راوځي تر هغو پورې هغه تغذیه یې خود هغه برابروي دغسې ده که نه ده خو په انساني کوم کې بیا دغه خبره نه وي صحیح ښه پاس شوه نو مارفولوژیک تغیرات یوه خبره په یاد لرئ په حجراتو کې دا خبره ما ځکه وکړه چې اکثره وخت دا کوم تغیرات چې موږ په سترګو نسو لیدلی موږ اړ کېږو چې یو اقلا نوري مایکروسکوپ راواخلو خو ځینې تغیرات که په یوه نسج کې زیات واقع سي هغه موږ داسې په سترګو لیدلی سو اوس مثلا یو څوک دې په لښته والی ده ټینګ هغه ځای تک شین اوښتی ده ته داسې ورته ګورې ګوره هغه انجلي په سترګو باندې وینې حتی سیویریټي یې تعینولی شي دغسې ده که نه د مورفولوژیک تغیر و چې هغه ته په سترګو باندې ولید مورفولوژیک خو دا خبره په یاد لرئ چې مارفولوژیک تغیرات چې وي لومړی داسې تغیرات رامنځته کېږي چې هغه په سترګو نه لیدل کېږي یعنې لومړی الټرا سټرکچرل هغه چې دی هغه په نوري مایکروسکوپ سره موږ تاسو لس کتلی یا په نوري په الکترون مایکروسکوپ سره یې کتلی سو اول هغه تغیرات رامنځته کېږي صحیح ده وروسته د تغیرات پسې زیاتېږي حتی یوه حجره دوه حجره درې څلور ډېر حجرات چې تخریب شي بالاخره حتی هغه موږ تاسې په لوڅو سترګو هم کتلی سو دغسې ده که نه ده خو دا خبره له دې څخه په یاد لرئ چې عموما اکثره وخت تر انجري وروسته نسج بالکل نارمل وي چې موږ تاسې په سترګو ورته ګورو حتی مایکروسکوپ کې ورته ګورو نارمل وي لیکن دی د انجري ښکار سوی وي صحیح ده مارفولوژي نارمل وي ځکه چې موږ پوهېږو چې د الټرا سټرکچر بالاخره ایسته چې زیاتېږي او بالاخره په نوري مایکروسکوپ سره لیدل کېږي او حتی که وخت سپې تېر سي بیا په لوڅو سترګو سره هم موږ تاسې کولی شو چې په یوه نسج کې یو انجري وګورو
ښه په هر صورت یوه خبره په یاد لرئ ما تاسو ته په اول کې مو وویل چې سیل انجري پر دوه ډوله ده یو چې د ریورسیبل ده او بل ایریورسیبل ده صحیح ده خبره دا ده چې کومه انجري ریورسیبل ده او کومه ایریورسیبل ده یعنی کوم حالت بیرته دې راګرځېدو وړ ده صحیح ده او کوم بیرته دې راګرځېدو وړ نه ده یا په بل عبارت په کوم کې موږ تاسو څخه حجرات مړه کېږي او په کوم کې امکان شته چې موږ تاسو دغه حجرات بچ کړو یا د نسج بچ کړو صحیح ده دا خبره په یاد لرئ چې کله حجره د مختلفو وجو څخه ده خو ما تاسو ته ویل چې زه اکثره وخت چې تاسو ته مثالونه در کوم تر ډېرې اندازې پورې اوس زما مطلب هایپوکسیا او اسکیمیا ده ځکه چې دا تر ټولو عام سببونه دي د سیل انجري صحیح ده نو یوه خبره په یاد لرئ کله چې یو نسج له هایپوکسیا سره مخ شي یا له اسکیمیا سره مخ شي نو په یوه کې به حتما ای ټي پي کمی شي صحیح انرژي به کوي یو خبره په یاد لرئ صحیح ده ګورئ یو مثال یو پوښتنه یو بولي سم راته متوجه سئ ټول یو نسج ده هغه له اسکیمیا سره مخ ده او یو بل نسج ده هغه صرف له هایپوکسیا سره مخ ده اسکیمیا دا معنی چې د وینې له کمښت سره مخ ده او بل چې ده صرف د اکسیجن له کمښت سره نو کوم نسج به تر ډېرو ژوندی پاتې سي ریورسیبل حالت هغه چې د اسکیمیا سره مخ ده که د هایپوکسیا سره یو نمبر ځواب راکوي هایپوکسیا سره چې ده وایي هغه به څنګه سي یوازې اکسیجن استاد یوازې نور رسېږي نور غذایي مواد خو رسېږي نو په ډېره وخته به ژوندی پاتې شي ولې نو خو یوازې اکسیجن درته نور رسېږي دا غذایي مواد خو کېدای شي زما په نظر غذایي مواد به صحیح ده خو لکن لږ که نور هم مخته پکې ولاړ سي استاذ اکسیجن کې چېرته موجود نه وي او غذایي مواد ورته ورسېږي کېدای شي په ان ایروبیک شکل حجرې استفاده ورڅخه وکړي دغه خبره ده صحیح ده ګوري په مایتوکاندریا کې چې انرژي لاسته راځي اکثره وخت مایتوکاندریا خپل تیل له چیش څخه پوره کوي له کاربوهایدریتو څخه له ګلیکوز څخه ګلیکوز سوځوي دغسې ده که نه ده لکه تیل داسې کله چې ګلیکوز وسوځېږي نو له هغو څخه څه شی لاسته راځي ای ټي پي انرژي او بل اوبه لاسته راځي بل کاربن ډای اکساید لاسته راځي دغسې ده که نه ده نو موږ تاسې پوهېږو په مایتوکاندریاو کې دننه د انزایمونو سلسله ده چې هلته کله پایرویټ داخل سي ګورئ دغه اخري محصولات دي د ګلیکولایسیس چې شی د پایرویټ دی نه په بیوشیمي کې مو ویلي دي پایرویټ بالاخره اوړي و چی شته کریب سایکل کې د چی شته اوړي سیپریټ ته اوړي نه او په نتیجه کې چې شی څخه لاسته راځي ای ټي پي انرژي څخه لاسته راځي دوه مالیکوله هغه بیا بالاخره پسې اوړي ایزو سرچیټ ته که غالبا ماته سر یو شی در رسولی هم و ډېر وخت ما دغه ریپیټ کړې ده ایزو سرچیټ ته بیا انرژي ورڅخه لاسته راځي او بالاخره هغه پسې اوړي الفا کیټو ګلوټامیټ ته انشاءالله و دې ته اوړي او هغه بیا بالاخره اسیتایل کوې ته اوړي هغه سکسینایل کوې وبخښئ په سکسینایل کوې ته اوړي او هغه سکسینیټ ته اوړي په مالیټوپیک سره اوکزال اسیټیټ دغسې یو دوران شته و اته مرکبات چې صورت نیسي یو بل ته سره اوړي او دغسې سره بدلیږي تقریبا 8 مالیکول ای ټي پي د یو مالیکول ګلیکوز د سوځولو څخه او یا هم د مصرف څخه لاسته راځي چې له هغې جملې څخه یې 2 مالیکوله بېرته مصرفېږي په دغه کریب سایکل کې او نور یې ټوله باقي پاتې کېږي او دغه ای ټي پي انرژي چې کله په حجراتو کې دننه جوړېږي له دې څخه ډېر کارونه اخیسته کېږي ګورئ دغه سوډیم پوتاشیم ای ټي پیز پمپ کلشیم پمپ دا ټول دې څخه استفاده کوي که یا د حجراتو کنټرکشنونه او په عصبي حجراتو کې د امپلونو انتقالېدل د پروټینو جوړېدل د ډي ان اي ریپلیکیشن دغه ټول انرژي مصرفوي که یا دغه انرژي موږ تاسې پوهېږو له چیرې څخه لاسته راځي مایتوکاندریا کې لاسته راځي خو که چېرته موږ تاسې پوهېږو حجرات له اسکیمیا سره مخ شي یعنې دغه ټول اصل کې دغه انرژي خو موږ تاسې پوهېږو له ای ډي پي څخه ای ټي پي لاسته راځي صحیح ده ایډینوسین ډای فاسفیټ یو فاسفیټ بل یعنې فاسفوریلیټ کېږي دغه چې دي اکسیډیټیو فاسفوریلیشن ده یعنې د اکسیجن په موجودیت کې دا کار کېږي صحیح ده خو که چېرته یوه حجره له اسکیمیا سره مخ شوه لکه مخکې چې ډاکټر صاحب اسمت وویل صحیح ده نو حجره اکثره وخت دلته دوه خبرې دي که له اسکیمیا سره مخ شوه
دا حجره به نسبت هغې حجرې ته ډېر ژر موږ تاسې د لاسه ورکړو کومه چې د هایپوکسیا سره یوازې مخ ته ځکه چې نور نیوټریشن خو ورته روان ده ګلوکوز خو ورته روان ده صحیح ده البته وبخښئ په هایپوکسیا کې او په اسکیمیا کې نه یوازې دا چې اکسیجن نه راځي خو نور نیوټریشن هم نه راځي صحیح ده نو دغه حجرات نسبت و هغو حجراتو ته چې یوازې له هایپوکسیا سره مخ دي ډېر ژر موږ تاسې ته لاس ورکوو دا عموما ګورې دا د تل دپاره په یاد لرئ صحیح ده په دې خاطر چې کله اکسیجن په حجراتو کې کم شي حجرات په اسانه سره کوشش کوي چې دغه البته دغه مشکل جبران کې هغه داسې چې مایتوکاندریا کې بیا د پایرویک اسید پر ځای باندې چې جوړېږي نو بله طریقه ده لکټیک اسید د اکسیجن یعنې انیروبیک ریاکشنونه په صورت نیسي یا انیروبیک ریګولیشن تاسې په پیشمي کې ویلی وي چې هغه کې بیا بالاخره دلته لکټیک اسید ګورې په دغه کې شپږ دېرش مالیکوله انرژي لاسته راځي که چېرته د پایرویک اسید په ولاړ سي سپټیک اسید کریب سایکل ته که واوړي او که واوړي لکټیک اسید سایکل ته بیا موږ ته سپېږو یوازې او یوازې دوه مالیکوله یې چې لاسته راځي خو هغه دوه مالیکوله هم تر یو وخته پورې حجره ژوندۍ ساتلی سي فعاله یې ساتلی سي دغسې ده که یا دا وارله وارله دومره نه وي وارله وارله داسې نه ده چې دا څنګه حجره له اسکیمیا سره مخ سوه یا له هایپوکسیا سره مخ سوه په دې کې دومره زیات لکټیک اسید تولید شول چې بالاخره د حجرې هغه داخلي سایتوپلازم چې پی ایچ یې سره کوم پوره کښته کړي وارله وارله نه د وخت په تېرېدلو سره موزیر تمامېږي اول کې دا ریورسیبل وي په یو وار باندې دومره ډېر نه یعنې دا که ډېرېږي معلومه خبره ده چې بیا بالاخره ریورسیبل حالت ځکه لکټیک اسید خپله تیزابیت زیاتوي او چې کله تیزابیت زیات سو تر ټولو غلط کار چې کېږي په حجره کې دننه هغه څه کېږي انټراسیلولر انزایمونه فعاله کېږي ځکه اکثر انزایمونه چې دي هغه په پی ایچ لو پی ایچ کې فعاله کېږي چې کله فعاله سو معلومه خبره ده د حجرات تخریب شروع کوي حجره داخله او بله خبره دا ده چې موږ تاسو پوهېږو چې دا نیوکلیویک اسید خپله هستوي تیزابونه لکټیک اسید سره ډېر سنسیټیو دي ډېر له هغو سره حساس دي که چېرته لکټیک اسید سویه زیاتېږي نو هسته خپله څه شی کوي پایکنوسیس کوي راټولیږي حتی کیریوریکسیس کیریولایسیس کوي سره ټوټه ذره ذره کېږي صرف د لکټیک اسید د زیاتوالي له وجې سره دا پایکنوسیس کوي او بالاخره ځینې انزایمونه فعاله کېږي موږ تاسې پرې وروسته ووایو چې هغه بالاخره د هسته سره کوم کوي ټوټه ذره ذره یې کوي ښه په هر صورت نو دلته زما مطلب دا و چې ریورسیبل انجریانې چې دي بېرته دې راګرځېدو وړ دي یعنی مطلب دا ده که چېرته د موږ تاسې یو نسج له اسکیمیا یا له هایپوکسیا سره مخ شي د موقت وخت لپاره موږ تاسې که ورته هغه ګړئ یا هم حتی موږ نسج ته اول ګورو مثلا که زموږ تاسې مطلب وي د زړه عضلاتي حجراتو مثلا یو رګ یې بند سو مثلا یو کرونري ارټري بلاک سو په نیم ساعت کې که بیرته موږ تاسې اروا ورته وکړه یعنی بیرته ریپرفیوژن ورته قایم کړو مطلب دا ده چې هغه انساج موږ تاسې وژغورل صحیح ده هغه ریورسیبل مو کړل هغه اول ځینې تغیرات پکې راغلل مثلا د دې حتی ځینې حجرات ممکن پکې مړه سي یو نیم خو نسج موږ تاسې ژغورلی شو ریپرفیوژن خو که چېرته تر نیم ساعت وخت زیات سو بیا موږ تاسې هڅه بې معنا ده حتی تاوان لا ورته رسولی سو حتی ریپرفیوژن انجریز به تاسې ته ووایم هغه لا کولی سو صحیح ده ښه په هر صورت انشاءالله تعالی دغه دواړه کور سو موږ تاسې په میکانیزم باندې پوه سو چې په اسکیمیا کې نیوټریشن ور روان وي انساج تر ډېره وخته وبخښئ په هایپوکسیا کې هایپوکسیا یوازې مثلا له کومو سببونو څخه رامنځته کېږي مثلا چې آر بي سي د دې توانایي نه لري چې اکسیجن یوسي په نیوټریشن په پوره کې ور روان دی هغې ساحې ته یا مثلا د سږو ناروغۍ ده یا خپله د آر بي سي ذاتي ناروغۍ دي په هغو دواړو کې موږ تاسې پوهېږو چې نور پوره کې نیوټریشن هغه نسج ته روان ده اما صرف اکسیجن کیپیسټي په یغو نسج کې کمه ده صحیح ده ځکه چې اکسیجن هلته کم رسیږي خو نور نیوټریشن ور روان ده او اسکیمیا کې هم نیوټریشن نسته او هم اکسیجن دواړه نسته نو په دې اساس باندې په اسکیمیا کې حجرات ژر مړه کېږي نسبت و یوازې هایپوکسیا ته او دا خبره په یاد لرئ چې د هایپوکسیا د اسکیمیا په نتیجه کې بیرته همدغه هایپوکسیا رامنځته کېږي هایپوکسیا یوازې نه نیوټریشن هم ورسره کم وي ښه په هر صورت لکه مخکې چې یو ډاکټر صاحب وویل ګورئ کله چې یو نسج له هایپوکسیا سره مخ سي نو موږ تاسې پوهېږو چې هلته بیا ان اروبیک ریاکشنونه صورت نیسي د اکسیجن په عدم موجودیت کې په هغو کې ځینې تعاملات صورت نیسي چې بیا پایرویک اوړي و لکټیک اسید ده لکټیک اسید ورې دا اسید ده کله چې په حجراتو کې دننه د لکټیک اسید سویه زیاتېږي په همدومره اندازه باندې په هغو کې تخریبات رامنځته کېږي خو دا تر ډېره وخته پورې ریورسیبل وي
که چېرته بالاخره لکټیک اسید وتوانېدل چې څه شی رامنځته کړو په حجراتو کې دننه لایسوسومي انزایم ویله کړل یا لایسوسومي انزایمونه فعاله کړل او د یو تر فعالیت وروسته هغه څه شی کوي تر ټولو لومړی په ارګانیلونو اټک کوي مثلا مایتوکندریا تخریبوي مثلا رایبوسومونه تخریبوي دې ته ګورو چې څومره اندازه یې هغه تخریب کړي وي اکثره وخت په دغه اولو وختونو کې ریورسیبل وي خو که چېرته انزایمونه ډېر فعاله کړو نو بیا موږ تاسې پوهېږو چې بیا ایریورسیبل ده او بله خبره دا ده چې د لاکټیک اسید د سویې په زیاتوالي سره هسته څه کم کوي کلمبینګ کوي یا هسته سره راټولېږي صحیح ده کوچنۍ کېږي بندي کېږي بله خبره دا ده چې ریورسیبل حالت ته په کومو وختونو کې موږ تاسې پوهېږو چې حجره بیرته قابل برګشت ده یا هم بیرته ګرځېدو وړ ده انشاءالله په حجره کې دننه چې کوم تغیرات واقع کېدل هغه باندې خو مثال خلاص و په مایتوکندریا کې ATP په کمښت تر کومه وخته پورې موږ تاسې کولی شو چې حجره راوګرځوو کوم وخت کې کولی شو نس لکټیک اسید هم همدارنګه چې کله یې سویې بیخي بې اندازې لوړېږي بیا موږ تاسې نس کولی چې حجره مثلا انزایمونه یې فعاله کړل هسته یې له منځه یوړه بیا خو معلومه خبره ده زموږ تاسې هڅه بې معنا ده یعنې ایریورسیبل حالت ته تللې ده خو تر څو چې هسته له منځه وړي او یا انزایمونه فعاله کوي تر هغو پورې موږ تاسې که کوښښ وکړو دغه نسج ژغورلی شو خو راځو حجروي غشا ته کوم وخته پورې موږ تاسې ژغورلی شو حجروي غشا هم په اسانه سره ماتې نه مني صحیح ده کوښښ کوي حجروي غشا چې مقاومت وکړي حجروي غشا تر ډېر اندازې پورې کوښښ کوي که چېرته مثلا په حجروي غشا کې سوډیم پوتاشیم ATPase پمپ خراب سي ولې خراب سو فعالیت ATP نسته آفرین چې ATP نسته موږ تاسې پوهېږو سوډیم راځي دننه پاته کېږي سوډیم او پوتاشیم د باندې پاته سو سوډیم چې داخل کې پاته سو دا ډېر تاواني ده ولې ځکه چې دغه د سایتوپلازم چې ده دا هایپرټونیک کوي هایپرټونیسټ رامنځته کوي که یا نو معلومه خبره ده چې تر دغه سرو باید اوبه ورته راداخلې سي چې اوبه راسي په حجره کې دننه اوبه ځای په ځای شي نو دا حجره به وپړسېږي که یا پړسېږي حجره پړسېږي نو کله چې حجره وپړسېږي معلومه خبره ده د حجروي غشا داخلي حجم هم زیات سي او خپله د دې د فاسفولیپیډو د کاربوهایدریتو او همدارنګه د پروټینونو ترمنځ مقاومت هم کوي اکثره وخت حجره د باندې د تڼاکې په ډول سره وځي تڼاکسیسیل بیل ورته وایي صحیح ده مثلا یوه تڼاکه غوندې دلته راوځي خو بیا هم کوښښ کوي چې ژوندۍ پاتې سي مثلا دا حجره ځکه چې دغه شاوخوا حجروي غشا یې انټکټ ده دغسې ده که نه ده یو بله خبره بیا ډېره غلطه خبره دا ده چې کله ATP نه وي نو سوډیم پوتاشیم ATPase پمپ نه بلکې کلشیم پمپ هم خرابېږي چې کلشیم پمپ چېرته ده څوک ویلی سي په کوم ځای کې وي کلشیم پمپ یو خو په حجروي غشا کې وي بل چېرته وي آفرین دا چا ویل ته وارې څه بل په سارکوپلازمیک ریټیکولم کې وي ډاکټر صاحب د دې وظیفه څه شی وي د دې پمپو دا استاد کلسیم را اجابي د کنټرول لپاره یعنی حجرې ته دننه کلسیم راباسي کوي د باندې باسي یا حجرې د حجرې په مابین کلسیم آزادي دا د کلسیم بیرګونه د اصطلاح د کلسیم بسیان کله چې کوم پوتنشل راسي نه مطلب مې دا و چې دا کلسیم پمپ د سایتوپلازم څخه کلسیم د باندې باسي او که سایتوپلازم د باندې باسي مقصد دا سایتوپلازم او د کلسیم په مابین کلسیم څنګه ذخیره کوي په ځان کوچیش کې ذخیره کوي سرپلازمیک یعنی دا معنی چې له حجرې څخه د باندې باسي نه بس مثلا دغه په حجروي غشا کې چې دغه څه وظیفه لري دغه حجرې ته داخلوي ټول مطمئن یاست ګوري ډاکټر صاحبانو دغه ډېر مهمه موضوع وګورئ دا بیخي ما تاسو ته ویلي وو چې زه به تنه پیتالوژي د ستاسو فیزیولوژي به هم در سره کور کوم هر شی دغه برعکس باسي آوټ فلوکس ده ان فلوکس نه ده ښه سوډیم دا کلشیم ان فلوکس نه کوي دغه آوټ فلوکس کوي سر مخلاص اوس مثلا لکه دغه ډاکټر صاحب چې ویلي وه حجره سي تقلص وکړي صحیح ده تقلص یې پای ته ورسېدل که چېرته دا کلسیم له سایتوپلازم څخه ټول نسي دا دوهم وار تقلص ته نه آماده کېږي ډېر وبخښئ نو له سایتوپلازم څخه په کار دا ده چې لکه دی چې وایي دا سارکوپلازمیک ریټیکولم کې دغه پمپونه چې دي دا ټول کلسیم راټولوي په سارکوپلازمیک ریټیکولم کې دننه ساتي
تر څو په دوم کنټراکشن کې دا بیرته ورڅخه ووځي سر مو خلاصو نو دغه آوټپلوکس د اصل کې له سایتوپلازم څخه همدارنګه په سایتوپلازم کې دننه هم چې ده که چېرته په حجروي غشا کې وي دا پمپ دایم دی باندې بس نو اوس که چېرته مثلا ای ټي پي نسته ای ټي پي نسته نو دغه خو یو کار نه کوي پمپونه تیار ولاړ دغه څه دغه نو کلشیم دلته بیا حجره کې تاوان څه شی پېښوي دا ځینې انزایمونه فعاله کوي ځکه دا ایون ده دا اټوم نه ده کلشیم ایون ده صحیح ده دا کلشیم ایون ده نو دا ایونیک حالت کې اکثره دغه چې دي زموږ تاسې الیمنټس چې دي ایونیک حالت کې هغه خطرناکه تمامیږي صحیح ده ځکه دا الکترولایټ جوړوي دغه ځکه یې ماته استفاده وکړه نو په نتیجه کې دغه د ځینې انزایمونو د فعالیت سبب کیږي چې له هغې جملې څخه یو هم فاسفولایپیز ده سر مو خلاصو فاسفولایپیز نو فاسفولایپیز موږ تاسې پوهېږو بله ورځ موږ تاسې ویل چې حجروي غشا په اصل کې له چیش څخه جوړه ده فاسفولیپیډ څخه جوړه ده نو دغه فاسفولیپیډ تخریبوي نو دا په دې پورې ګوره یو څو دانې که تخریب سي په دغه وخت کې حجره بېرته رېورسېبل ده خو که چېرته یې سوری پکې جوړ کړو بیا نو هغه حجرې څخه نور لاس وینځي هغه حجره بېرته تاسې نسي البته خپل حالت یې بېرته نسي راګرځولی هغه حجره نوره ستاسې نو تر یوې اندازې پورې دغه هم بېرته رېورسېبل وي او وجه یې ګوري دغه کلشیم پمپ و چې دغه کار فعالیت پرې شوي بله خبره دا ده چې کلشیم ځینې پروټیز انزایمونه هم فعاله کوي او پروټیز بیا بالاخره په سایټوسکیلیټن باندې شروع کوي لکه ما تاسو ته ویل چې په حجره کې دننه 3 رقمه فیلامنټونه دي یا 3 رقمه پروټین صحیح ده لکه مایکرو فیلامنټ انټرمیډیټ فیلامنټ او مایکروټیبیول دا په تخریب باندې شروع کوي پروټولایټیک انزایمونه فعاله کوي دا چې څه رقم ان شاء الله وروسته باندې خبرې کوو نو تر هغه دا هم په دې پورې تر کومې اندازې پورې تقریبا تا 30-40% کې سایټوسکیلیټن خراب کو او موږ تاسې بیرته په دغه وخت کې ودوانېدو چې پرفیوژن مو ورته وکړو نو حجره مو په دې معنی چې بچ کړه کلشیم بل هم ډېر خراب کار کوي هغه دا چې کلشیم خپل راځي په مایتوکندریا کې دننه د مایتوکندریا مابین خلا نه ده ورې داخلیږي او ورې ترسب کوي او رقم مالګې جوړوي صحیح ده مایتوکندریا په مابین مټریکس یې ټول د مالګو د کلشیم ترسب کوي نو هغه هم بیا خپل فعالیت ته نه پرېږدي او بله خبره دا ده چې ګورې دا په حجروي غشا کې یو موږ تاسې په حجروي غشا کې کوم تغیرات راغلي دي بله خبره دا ده چې نه یوازې دا چې دلته اوس فاسفولیپیز دغه فاسفولیپیډ تخریبوي بلکې دا فاسفولیپیډونه نه دي په حجروي غشا کې چې دي دا دوامداره په حجره کې دننه جوړیږي او دلته ریپلیس کیږي دوامداره جوړیږي په حجره کې خو که چېرته مثلا له یوې خوا ای ټي پي نسته نو دلته فاسفولیپیډ نه جوړیږي او هغه موجوده هم تخریبیږي دا حالتونه تر ډیره وخته پورې نشي جبران کېدلی او بالاخره ډېر ژر ده چې زموږ تاسې حجره موږ تاسې د لاسه ورکړو خو تر څو پورې چې په حجره کې غټ سوری نه وي پیدا شوی په حجروي غشا کې هغه بېرته قابل برګشت ده حتی بعضې وخت یو سوری جوړېدل کوښښ کوي چې په یوه ساحه کې پیدا شي خو هغه بېرته سره راځي بېرته ترمیمیږي او په نتیجه کې چې شي ورڅخه جوړېږي مایلین فیګر ورڅخه جوړېږي مثلا دغه ساحه ده تاسو فکر کړی ګوره دا یوه ساحه لکه خطرناکه دې باندې وځي خو هغه ساحې بېرته دغه دواړه سره څه رقم کېږي بېرته سره راځي له یوې بلې خوا له دې خوا او له دې خوا سره راځي ممکن یو وخت حتی دا ورسره جلا سي بیخي خطرناکه غوندې شی دغه دغسې آزاد وګرځېږي او دغه حجرې بېرته سره د حجروي غشا څه رقم سي سره ترمیم سي او له دې څخه همدغسې یو آزاد شکل جوړ سي چې دې ته موږ ته څه وایي مایلین فیګر په دې موضوع مې انشاءالله سر خلاص شو خو په پای کې دومره درته وایم چې تر هغه وخته پورې موږ تاسې کولی شو چې حجره بېرته راوګرځوو یا له مرګ څخه یې بچ کړو تر څو پورې په حجروي غشا کې دومره یو غټ تخریب واقع کېږي چې هغه بالاخره قابل د برګشت نه وي صحیح ده خو په دغو وختونو کې که چېرته مثلا 10% 40% حجروي غشا تخریب شوي وي پمپونه هم بېرته فعاله کېږي کلشیم چینل هم بېرته فعاله کېږي البته بخښش دی کلشیم پمپ او سوډیم پوتاشیم ای ټي پیز پمپ هم بېرته فعاله کېږي او دا ټول حالتونه بېرته قابل د برګشت دی که په دغو وختونو کې پرې پرفیوژن ورته وسي یعنې هغه سټرس ورڅخه ایسته سي صحیح ده که چېرته موږ تاسې دا سټرس ریموو کړو یا دغه سیل انجري ورڅخه ریموو کړو دغه حجره بېرته خپل اصلي حالت ته راځي دا په یاد لرئ صحیح ده
یوه بله خبره هم دا دلته تاسې مخکې ما وویل چې کله سوډیم پوتاشیم ای ټي پي اس پمپ خراب سي نو په حجره کې دننه زیاتې اوبه پاتې کېږي او زیاتې اوبه د حجرې د پړسوب سبب کېږي نه یوازې دا چې په حجروي غشا کې ممکن سیل بلب جوړ کړي بلکې همدارنګه دا ځینې ارګانیلونه پړسوي چې له هغې جملې څخه یو هم انډوپلازمیک ریټیکولم ده رف انډوپلازمیک ریټیکولم که چېرته وپړسېدل نو له هغو څخه رایبوسومونه ډي اټیچ کېږي په نارمل ډول سره رایبوسومونه ټول په انډوپلازمیک ریټیکولم کې مښتي وي دې ته موږ ته چې پولیسوم په ډول سره پولیسوم صحیح ده او که چېرته مثلا جلا سي سره دانه دانه سي نو مونوسوم نو هغه بیا خپله دنده نشي ترسره کولی صحیح ده نو په دې اساس په حجراتو کې دننه پروټینونه هم نه جوړیږي کوم پروټینونه نه جوړیږي که هغه انزایم ده که هغه سټرکچرل پروټین ده او که هغه هارمون ده چې په حجره کې دننه جوړیږي یو به هم نه جوړیږي په دغه ډیاګرام کې دغه ټول ښوول سوي دي کله چې یوه حجره له اسکیمیا یا له هایپوکسیا سره مخ سي صحیح ده تر کوم وخته پورې دا ریورسیبل ده او په کوم وخت کې ایریورسیبل حالت ته اوړي ګورئ موږ تاسې پوهېږو اول په حجروي غشا کې کوم تخریب صورت نیسي موږ تاسې پوهېږو چې هغه فاسفولیپیډونه چې په حجروي غشا کې وجود لري په حجره کې دننه نه جوړېږي له بله پلوه موږ تاسې پوهېږو چې سوډیم پوتاشیم ای ټي پي اس پمپ کار نه کوي او همدارنګه کلشیم پمپ کار نه کوي نو کلشیم موږ تاسې پوهېږو په حجره کې دننه زیاتېږي کله چې حجره کې دننه کلشیم زیات سو مالتول په مایتوکندریا کې مالګې جوړوي یو صحیح ده ترسب کوي بل ځینې انزایمونه فعاله کوي صحیح ده چې یو هم له هغې جملې څخه فاسفولیپیز او پروټولایټیک یا پروټیلیز پروټیز انزایمونه دي چې هغه بیا خپله پروټولایټیک اکټیویټي مخ ته وړي نو کله چې فاسفولیپیز فعاله سو صحیح ده هغه د فاسفولیپیډ په تخریب شروع کوي د یوې خوا جوړیږي نه له بلې خوا تخریبیږي نو په نتیجه کې دغه حجره یو وخت کې موږ ته د لاسه ورکوو خو مثلا که چېرته دا کارډیک مایوسایډ وي که په نیم ساعت کې موږ تاسې وتوانېږو چې دغه ریپرفیوژن بیرته ورته مهیا کړو نو موږ تاسې حجره وژغورله بل موږ تاسې پوهېږو دا پروټیز انزایمونه چې دي بیا سایټوسکیلیټن تخریبوي دا تاسې مخکې ما ټولې دا خبرې وکړې صحیح ده نو که په هغه صورت کې په ممبران کې غټ سوری جوړ سو بیا موږ تاسې نسو کولی چې هغه حجره وژغورو هغه حجره به حتما مړه کېږي صحیح ده هغه حجره به مړه کېږي ما تاسې ته مخکې وویل او کله چې یوه حجره موږ تاسې د لاسه ورکو نو په طبابت کې دا موږ تاسې ته ډېره ګټه کوي چې هغه معلومه کړو یا په بل عبارت موږ تاسې ته ګوري که څوک په پاتالوژي باندې سم پوهېږي هغه تشخیص ډېر په اسانه سره کولی شي اوس مثلا یو سړی دا را روان ده په دغه ځای باندې ډېر سخت درد ده صحیح ده ایمای سر مو خلاص نو یو څوک وایي چې مثلا دا چا دلته په لغته والی دی یو څوک وایي دا د معدې تکلیف ده یو څوک وایي مثلا د سینې هډوکي درد کوي یو څوک وایي د عضلاتو درد ده خو هغه څوک چې پاتالوژي سمه زده وي هغه به ریسي پوه شي چې دا څه شی ده ایمای ده خو دی به په کوم یو خدای شته چې دی په هغه میکانیزم باندې خبر ده له بله پلوه دی له ځانه سره ډېر اپشنونه لري دی به ولاړ سي د وینې معاینات به ورته وکړي که چېرته ته په وینه کې هغه انزایمونه ولیدل کوم چې یوازې او یوازې په کارډیک مایوسایډ کې لکه مثلا سی کې ام بي یا ټروپونین آی ټروپونین ام هغسې ده که نه ده نو دغه ټول یوازې او یوازې په کارډیک مایوسایډ کې دي که چېرته اوس مثلا دغه حجره تخریب سو د ممبران یې له منځه ولاړ معلومه خبره ده دغه انزایمونه خو موږ تاسې پوهېږو چې په کارډیک مایوسایډ کې دننه په لایسوسوم کې دي چې د ده حجروي غشا تخریب سوه نو معلومه خبره ده چې هغه لایسوسومین انزایمونه د باندې وځي انټرسټیشیم ته او له انټرسټیشیم څخه پسې جذبېږي د وینې رګ ته دغسې ده که یا او بالاخره پلازما ته ځي د وینې نو دغه پلازما که موږ تاسې معاینات وکړو البته دا خبره په یاد لري د خیر موږ تاسې په کارډیالوژي کې ووایو یا د زړه په پاتالوژي کې به د خیره ووایو دا خپل وخت لري چې کوم انزایم په کوم وخت کې لوړېږي او تر څومره وخته پورې په وینه کې لوړ پاتې کېږي نو که چېرته موږ تاسې وکتل چې دغه انزایمونه په وینه کې شته سل په سل کې دغه سړی څه شی ده یعنې موږ تاسې سره په تشخیص کې ډېره دا سیرم انزایمونه چې دي نه یوازې دا چې د زړه د اینې ټول حجرات چې دي ځینې حجرات چې دي یوازې او یوازې سپیسیفیک انزایمونه لري خو بدبختانه ځینې بیا داسې انزایمونه شته چې نه یوازې دا چې هغه په ځینې په یو ډول نسج کې په مختلفو انساجو کې وي هغه بیا له موږ سره یعنې نن سپیسیفیک وي ډېره مرسته نشي کولی صحیح ده تر دغه وخته پورې ګوري چې حجروي غشا مکمله تخریبیږي حجره ریورسیبل وي صحیح ده خو که چېرته حجروي غشا تخریبیږي د باندې خوا ته موږ تاسې پوهېږو په حجراتو کې دننه هم ډېر تغیرات صورت نیسي
مثلا لکټیک اسید چې کله زیاتیږي ما تاسو ته ویلي چې هسته‌ای اول پایکنوزس کوي وروسته بالاخره غټې ذرې ورڅخه جوړې شي موږ تاسو ورته څه وایي کیریورکسس او بالاخره کاریورایسس خیر په هر صورت وروسته به یې ووایي د خیره ښه ګورئ دغه ریورسیبل او ایریورسیبل په دې باندې ځانونه سم پوه کړئ ځکه چې دغه له تاسو سره مرسته کوي تر کومه اندازې پورې تاسو کولی شئ چې یو نسل وژغورئ او په کوم وخت کې تاسو کولی شئ چې مثلا په دې پوه شئ چې که چېرته په دغه وخت کې زه ریپرفیوژن ورته وکړم نو تر ګټې به مې تاوان ډېر وي تاسو پوهېږئ دلته زموږ تاسو یو ملګری د ډاکټر صاحب نقیب الله سباون په محمد روغتون کې هغه دوامداره یې همدغه کار ده چې دوی سټنټونه پاسوي او کارونري اټري خلاصوي اکثره وخت د ایمای په وخت کې او انسټیبل انجینانو ته ورځي او دوی کوشش کوي چې ژر تر ژره هغه بچ کړي او څومره چې ژر کولی شي دوی بېرته هلته ایروا ورته وکړي خو ځینې وخت دغه ایروا کولی شي چې حتی حالات تر بدو بدتره کړي صحیح ده مخکې له مخکې چې څوک دغه کار شروع کوي دی باید پوه شي چې دغه مریض ماته څو وخت راغلی دی او څومره وخت به تېر شوی ده آیا دغه انساج بېرته ژغورلی سم او که یې نه سم ژغورلی صحیح ده ښه په هر صورت دغه بېرته هغه تکراري خبرې دي ایریورسیبل سیل انجري موږ تاسې پوهېږو چې هغه انجري ته ویل کېږي چې کله د حجرې ځینې اساسي ارګانیلونه موږ تاسې د لاسه ورکړو چې له هغې جملې څخه یې تر ټولو مهم څه ده مایتوکندریا کله چې مایتوکندریا موږ تاسې د لاسه ورکړه هغه حجره بېرته نه سو البته ژغورلی نه سو خو البته دا په حجراتو کې فرق لري که په ځینې حجراتو کې مایتوکندریاوې زیاتې وي ممکن 10% 20% یې هم له منځه ولاړې سي هغه متبرکې بالاخره کولی شي چې دغه حالت جبران کړي خو که ټولې مایتوکندریاوې له منځه ولاړې مطلب دا چې نور هغه حجره موږ تاسې نه سو ژغورلی صحیح ده په صورت عموم کې دا خبره په یاد لرئ چې کله مایتوکندریا تخریب سوه نو نور د هغه حجرې ژغورنه امکان نه لري یعنې هغه ایریورسیبل سیل انجري سوه صحیح ده بل کله چې په سیل ممبران کې تغیرات راغلل په دې موږ تاسې ښې ژورې خبرې وکړې مخکې مثلا کلشیم انفلوکس تر هغه اندازې پورې دغه وخت وغځېدو چې مایتوکندریا یې هم تخریب کړه صحیح ده پاسپولیپیز یې هم فعاله کړو او پروټیلایټیک انزایمونه یې هم فعاله کړل بیا زموږ تاسې هڅه هېڅ ګټه نه کوي یعنې دا ایریورسیبل سیل انجري سوه همدارنګه بېرته دغه هغه خبرې دي بل موږ تاسې پوهېږو چې دغه پروټیلایټیک انزایمونه چې کله فعاله کېږي په حجراتو کې دننه سایټوسکیلیټن خرابوي او کله چې زیات سایټوسکیلیټن خراب سول هغه خپله د ممبران د تخریب سبب کېږي او بالاخره موږ تاسې حجره نه سو ژغورلی صحیح ده کله چې انډونیکلیز فعاله کېږي انډونیکلیز هم یو له هغو پروټیلایټیک انزایمونو څخه ده چې په حجراتو کې دننه فعاله کېږي صحیح ده دغه انزایمونه چې دي په حجراتو کې اکثره ګوري یو اکټیویټر ته ضرورت لري ځینې بیا خاص محیط ته ضرورت لري انزایمونه به تاسې ویلي په بیوشیمي کې نه له یوې خوا دلته په حجراتو کې دننه داخلي محیط تیزابي کېږي د لاکټیک اسید په زیاتوالي سره له بلې خوا موږ تاسې پوهېږو چې فعاله کلشیم ایون ده چې دا ټول په شریکه سره بالاخره مختلف انزایمونه فعاله کوي چې یو هم له یو څخه انډونیکلیز ده چې دا بالاخره شی تخریبوي ډي ان اې تخریبوي او بالاخره به هسته سره راټوله سي هسته چې اول سره راټوله سي داسې ګونځي سي دغه حالت ته څه ویل کېږي پیتالوژي کې پایکنوسس او کله چې ټوټې سي دې ته څه ویل کېږي کیریورکسس دا معنا چې ټوټې دي خو غټې او کله چې بیخي ذره سي د انزایمونو ښکار سي دې ته کیرولایسس ویل کېږي نو دغه ټول حالتونه بېرته دې راګرځېدو وړ نه دي که چېرته دغه حالتونه موږ تاسې په حجراتو کې دننه وکتل مطلب دا ده چې دا حجره بېرته د ژغورل کېدو وړ نه ده بل موږ تاسې پوهېږو چې کله په حجراتو کې دننه یوه خبره مخکې له دې چې زه په دې باندې بحث وکړم په حجراتو کې دننه لایسوسوم وجود لري لایسوسوم صحیح ده او دا لایسوسوم خپله یوه مایع لري که یا د دغې مایع دا په لایسوسوم کې دننه چې ده او د سایتوپلازم تر منځ څه فرق ده څوک ویلی شي ډېر خو دي بل نه په دا مایع کې آفرین هیچ کې فرق ده ګورئ دا د لایسوسوم په شاوخوا غشا کې صحیح ده دا د ارګانیل په غشا کې یو پمپ ده چې هایدروجن پمپ ورته وایي موږ تاسې پوهېږو ایسیډیټي هغه محلول ته ویلی سو اسیډیک چې په یغو کې پروټون زیات وي
هایدروجن پکې څومره چې د هایدروجن غلظت پکې زیاتېږي په هغو کې اسیډیټي سره کم کېږي زیاتېږي او څومره چې هایدروجن آیون پکې کمیږي برعکس الکلیسټي زیاتېږي چې دا خپله یو پی ایچ میټر ده چې هغه له صفر څخه نیولې بېرته تر 14 ده دغسې ده که نه ده او د هغه چې ده خنثی اوه ده مثلا اوبو د اوبو پی ایچ څو ده اوبو ده چې صفر ده هغه نه مثبته نه منفي ده کوم څوک ویلی شي ولې اوبه ولې نه تیزابي دي نه القلي دي اوبه دواړه خاصیتونه لري کله کله تیزاب سره یو ځای سره القلي خاصیت ښیي که القلي سره یو ځای تیزابي خاصیت نه 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 سم او هم هایدروجن پکې دي هم OH پکې دي کله چې اوبه موږ تاسو تجزیه کو نو دلته هم مثبت هم منفي چارج لاسته راځي دغسې ده که یا اوس مثلا د اوبو OH ده نه HOH دغسې ده که یا دا چې کله موږ تاسو تجزیه کو نو په نتیجه کې به څه لاسته راسي یو هایدروجن یو OH ماینس OH بېرته دوی دواړه سره خنثی کوي که یا نو دوی معلومه خبره ده چې په کومه نقطه کې باید پاتې شي په دغه اوه کې یعنې چې دا نه تیزابي دي نه القلي دي دا خبره په یاد لرئ خو د هایدروجن چې ده که چېرته په یوه مایع کې زیاتېږي نو معلومه خبره ده چې هغه مایع به سره کم کوي تیزابي کوي به یې نو په عموما دا لایسوسوم چې اول جوړ شي پرایمري لایسوسوم دا تیزابي نه وي انزایمونه یې غیر فعاله وي بیا سیکنډري کې فعاله وي په نسبي ډول سره خو په ترشري کې یا په پاخه لایسوسوم کې چې موږ تاسې وګورو ټول انزایمونه یې اکټیو وي ولې ځکه چې دلته ډېر پرېمانه هایدروجن له سایتوپلازم څخه ورپمپ سوی وي صحیح ده چې ورپمپ سي نو معلومه خبره ده د دې تیزابیت په اند تقریبا فکر کوم 15 ته رارسېږي غالبا پی ایچ د لایسوسوم نو په هغه وخت کې چې کله د لایسوسوم داخلي محیط تیزابي سي انزایمونه یې فعاله کېږي خو دا چې اوس مثلا په سیل انجري کې لکټیک اسید ښه پرېمانه زیاتېږي نو د ټول سایتوپلازم پی ایچ سره کم کېږي ښکته کېږي دغسې ده که یا په نتیجه کې د دغه ممبران هغه خپله سټیبلیټي د لاسه ورکول کېږي دا چوي او ټول انزایمونه ورڅخه راوځي ازادېږي دغسې ده که یا چې مثلا تر ټولو ښه مثال په ګوري په سایتوپلازم بخښش دی په لایسوسوم کې بې شمېره انزایمونه دي بې شمېره صحیح ده چې له هغې جملې څخه مثلا آرینیز که دا فعاله سي هایدرولایټیک انزایمونه خو دي چې دي صحیح ده شپږ ګروپه تاسې ویلي نه یعنې هایدرولایټیک انزایمونه کوم انزایمونه دي بې شمېره نظره څوک ویلی شي هایدرولایټیک انزایمونه کوم انزایمونه دي آفرین دا چا وویل ډېر ښه ډېر اسانه ګورو له نامه څخه یې معلومېږي د اوبو په موجودیت سره دوی کولی شي چې هغه کیمیاوي روابط مات کړي په ځینې مرکباتو کې د اوبو په موجودیت کې دوی کار کولی شي که اوبه نه وي دوی کار نشي کولی په دې خاطر دوی ته هایدرولیز انزایمونه وایي یا هایدرولټیک انزایمونه وایي هغه مثلا شپږ ګروپه دي تاسې په بیوشیمي کې ویلي د هغو سربیره مثلا آرینیز دا چې کله فعاله شي د سایتوپلازم او د هستې ټوله آرینې به تخریب کې ټوټه وي نیوکلیوټایډونو ته یې واړوي صحیح ده او بالاخره به یې بالکل په آیونو کې حتی تقسیم کړي بل موږ تاسې پوهېږو پروټیز پروټینونه تخریبوي ګلیکوزایډیز څه شی کاربوهایډریټ آفرین دغه تخریبوي او همدارنګه فاسفولیپید دغه بخښش دی فاسفیټیز فاسفیټ باندې حمله کوي لایپیز په شحمیاتو باندې حمله کوي امایلیز هم په قندونو باندې حمله کوي خو مثلا ګورئ دلته یوه خبره په یاد لرئ او کټپسین هم تقریبا بیخي د یو ګروپ دی دغه ده چې د انزایمونو یو ګروپ ده دغه انزایم هر یو خپل سبسټریټ لري هر انزایم خپل سبسټریټ لري اوس مثلا له دې جملې څخه فاسفولیپیز صحیح ده فاسفولیپیز یو انزایم ده هغه په څه شي باندې حمله کوي د دې لپاره سبسټریټ یوازې او یوازې حجروي غشا ده صحیح ده فاسفولیپید چې په مخه ورغله هغه پرې کوي په بل شي باندې غرض نه لري نو هر انزایم یو سبسټریټ لري صحیح ده چې د دغو ما نومونه درته واخیستل صحیح ده د هر یو نومونه مې درته واخیستل خو ګورئ دلته دغه امایلیز او لایپیز تر ټولو زیات په کومو حجراتو کې دي پانکریاس په حجراتو کې دي آفرین که چېرته مثلا یو څوک یو دم د نس په دغه اپیګاسټریم ساحه کې دردونه لري
دردونه یې شاته ځي حتی دوی دغسې مخ ته دغسې کاږه وي خو چې دا لږ سیده سي بالاخره درد احساسوي دا کسان بعضې وخت یې نس پړسېدلی وي ډېر زیات ټنډرلیس لري نو د دې مطلب دا نه ده چې دا حتما د معدې زخم ده صحیح ده اکثره وخت کېدای شي چې دا د پانکریاس په التهاب اخته وي چې دې ته موږ څه شی وایو پانکریاټایټس آفرین اکیوټ یا کرونیک وي خو اکیوټ حالت یې ډېر خطرناک وي حتی ناروغ ساله نشي کښی صحیح داسې یو رقم کولیکي پین هم لري عین لکه د مثلا اکیوټ کولیسیسټایټس یعنې د تریخ التهاب او پانکریاس تقریبا ډېر سخت دردونه لري نو د موږ تاسې لپاره تر ټولو ښه تشخیصیه نقطه څه شی ده چې دغه ناروغ ته یوازې نوشته کړو چې ته امایلیز یا لایپیز انزایمونه راته وکړه که چېرته دا مثبت و نو 100% کې دا سړی د معدې زخم نه ده دا څه شی ده اکیوټ پانکریاټایټس دغسې ده که یا څونه مرسته کوي دا ګورې له موږ سره په تشخیص کې دا انزایمونه یعنې دا پاتالوژي کې موږ تاسې ناکي نه وایو یا مثلا ما تاسې د ایمان مثال درکولی شئ چې تاسې مثلا سیکي ام وي سیکي ام وي څومره ابریویشن د چا په یاد دي کرټینین کاینیز ام مایکارډیل بانډ صحیح یا همدارنګه کېدای شي لاکټیک ډیهایدروجینیز دا لاکټیک ډیهایدروجینیز ډېر سپیسیفیک نه ده دا په ار بي سي کې هم شته په ډېرو حجراتو کې شته صحیح ده خو اکثره انزایمونه په دغو کې چې کله په لایسوسوم کې وجود لري او د سیل انجري څخه وروسته د وینې دوران ته لاره پیدا کوي له موږ تاسې سره ډېره زیاته مرسته کوي د هغو ناروغیو په تشخیص کې یا د سیل انجري په تشخیص کې له موږ تاسې سره ډېره مرسته کوي صحیح ده اس جي او ټي دا اس جي او ټي به موږ تاسې وروسته ووایو دا هم متاسفانه چې د اینې په حجراتو کې هم وي او کارډیک مایوسایټ کې هم وي اکثره وخت نو یو اس جي پی ټي ده یو اس جي او ټي ده صحیح ده هغه ابریویشنونه یې د لې هغه بخښش دي دلته دغه شته چې شو ته وایي سیرم ګلوټامیک اوکزالو اسیټیټ ترانسامینیز یا اس جي او ټي یو بل چې ده هغه اس جي پی ټي ده هغه هم سیرو ګلوټامیک دغه بخښش دي سیرم ګلوټامیک اوکزالو اسیټیټ ترانسامینیز ده بلکې پایرویټ دغه فکر کوم دا دغه پر ځای باندې یو ځای باندې پایرویټ کلمه اخیستل کېږي خیر په وروسته راځي خو دا خبره په یاد لرئ چې انزایمونه له موږ تاسې سره په تشخیص کې ډېره مرسته کوي بیا وروسته اوس مثلا یو ناروغ درته راځي صحیح ده شکایت کوي وایي دما په اینه درد ده سر مو خلاص تاسې به کوم معاینات ورته لیکئ LFT لیور فنکشن ټیسټ نو په لیور فنکشن ټیسټ کې بیلیروبین کول کېږي صحیح ده ډایرکټ او انډایرکټ او اس جي پی ټي اس جي او ټي صحیح ده او همدارنګه ALT AST دا چې ټول سپیسیفیک انزایمونه دي چې اکثره وخت په لیور کې وي که چېرته د اووه سویه په وینه کې لوړه وه دا خپل یو نارمل رینج هم لري که تر خپل نارمل حد لوړ و نو سر په سر کې په دې پوه شه چې هیپاټوسایټ کې مشکلات شته مثلا هیپاټایټس باندې اخته ده دا ناروغ که نو اصله وایي هغه ساته د دم دپاره ښه پلار صورت دا ګوري نارمل د حجرې نارمل خصوصیات دي په دغه وخت کې ریورسیبل دي مایتوکاندریا پړسېدلې ده ای ټي پي کمه کړې ده صحیح ده خو بېرته که چېرته ریپرفیوژن ورته وسي ریورسیبل ده او په دغه وخت کې ګوري سریپ پیدا شوي دي کلشیم پکې ترسب کړی ده بیا نو ایریورسیبل شوه نو په دغه وخت کې ګوره حجره بیخي نارمل ده او دلته که تاسې ګورئ شاوخوا یې موږ تاسې پوهېږو حجروي که شا یو څه پړسو پیدا کړی ده پیل بیا پیدا کړي تڼاکې پیدا کړي دي خو لیکن بیا هم ریورسیبل ده او په دغه کې که تاسې ګورئ حجروي غشا خپله انټیګریټي د لاسه ورکړه سریپې چې پیدا شول نو موږ تاسې بیا نسو کولی چې هغه حجره نوره بچ کړو په دغه وخت کې رایبوسومونه ګوره له دغه څخه ازاد شوي دي له انډوپلازمیک ریټیکولم څخه خو که چېرته بېرته مثلا هغه سټرس ورڅخه ایسته سي دا بېرته پسې سریشېږي خو په دغه وخت کې په انډوپلازمیک ریټیکولم کې ځینې بخشش دي ځینې انزایمونو په انډوپلازمیک ریټیکولم باندې حمله وکړه او د هغو مایکروټیبیلونو یې تخریب کړو پروټیني برخه نو که چېرته موږ تاسې بېرته ریپرفیوژن هم وکړو یا دا سټرس لرې هم کړو نو دا حجره موږ تاسې بیا نسو ژغورلی په دغه وخت کې چې دا سایټوسکلیټن یې تخریب شوی ده صحیح ده دا څه لایسوسوم ګورې دلته دا اوټوپیجي څوک ویلی شي چې شته وایي فزیولوژیک څه مربوط خبره ده بله کېدل خپله دغه لایزوزوم چې کله فعاله شي دغه خپله حجره خپله بله کوي ګوره اوټوپیجي دې ته وایي چې په حجراتو کې دننه چې کوم تخریبات واقع کېږي لایسوسوم کوشش کوي چې هغه فاضله مواد ځان ته راټول کړي تخریب یې کړي په داخل کې دننه او بالاخره یې له حجرې څخه د باندې وباسي صحیح ده دا خپل داخلي جوړښتونه مثلا یو مایتوکاندریا ده زړه سوه هغه تخریب سوه
یا انډوپلازمیک ریټیکولم تخریب هغه بالاخره د خپل لایسوسومي انزایمونو په واسطه باندې خوړل کېږي په حجراتو کې دننه دې ته موږ څه وایو اوټوفیجي او هغه به بالاخره فاضله مواد د حجراتو څخه د باندې غورځول کېږي صحیح اکسکریشن کوي وینې دوران ته ځي یعنی اول انټرسټیشن ته بالاخره په خپله طریقه سره به موږ تاسې ورته ووایو دې ته اوټوفیجیا وایي نو حجره کې اول کوم تقریبات صورت نیسي مایتوکاندریا خرابه شو مثلا یو بل شی هغه له منځه تللي که چېرته موږ پرفیوژن ورته وکړو نو له منځه تللي ارګانیلونه به یې بېرته د خپل هغه په واسطه باندې د لایسوسوم په واسطه باندې وخوړل شي بېرته به حجره خپل اصلي حالت ته راوګرځي رسټور به شي خو که چېرته داسې و چې لایسوسوم پټاو شو نو انزایمونه په سایتوپلازم کې ورڅخه وشیندل شول بیا یې نو د هغې حجرې سر ته تاسې نشئ کښېناستلی یا هغه حجره بیا نه بچي لکه دلته ګورې دلته پټاو شوی دغسې ده که یا همدارنګه سایټوسکیلیټن کله چې پروټینونه تخریب شول کم اندازه تخریب که چېرته پکې رامنځته شوی و مثلا ځینې پیپټاید ټوټر شوي وو هغه ممکن بېرته خپل اصلي حالت ته راوګرځي یعنې ریپیر وشي خو که چېرته ډېر زیات مثلا له منځه تللي وو دا اکثره وخت ډینیچورېټ کېږي لکه هغه د هګۍ سپین چې ده تاسو چې هغه کوي پاخۍ کوي نه داسې سره یو قسم دغسې کلک شي دغسې یو حالت کې پیدا کړو هغه بیا بېرته د راګرځېدو وړ نه وي هسته همدارنګه هلته ګورې نورماله ده دلته یو څه تغیرات پکې راغلی یو څه پاړسوب یې پیدا کړی ده خو په دغه وخت کې هم بېرته د راګرځېدو وړ بیا حتی په ډي ان اې کې هم بعضې وخت د ډي ان اې کې چې تغیرات راځي د هر تغیرات هم میوټیشن نه پاتې کېږي اکثره وخت ریپیر جینونه دي دا به داخله ووایي موږ داسې هغه ریپیر کېږي دوامداره که چېرته یې د وسه ووته مثلا د محیط یې شاوخوا تیزابي سو او همدارنګه موږ تاسې انډونیکلیز و مثلا ارینیز و مختلف نور انزایمونه راغلل هغه مستقیما په هستوي تیزابو باندې حمله کوي او هغه ټوټه کوي بالاخره هسته اول ټوټه کېږي او بالاخره ذره کېږي او له منځه ځي په دغو حالت کې موږ تاسې نسو ژغورلی دغه په فکر کوم اخري سلاید ده دا یو سلاید را تحمل کوي وبخښئ دا ډېر مهم سلاید ده د حجراتو تر مرګ وروسته ځینې انزایمونه دا ګورئ عموما په یاد لرئ صحیح ده تر کومه وخته پورې چې دغه ستاسې په یاد وي تر یوه وخته پورې به تاسې ډېر تکړه ډاکټران یاست صحیح ده ګورئ AST/SGOT صحیح ده دغه انزایمونه د حجراتو تر مرګ وروسته موږ تاسې په سیرم کې پیدا کولی شو په معایناتو کې کولی شو پیدا کړو خو که چېرته موږ تاسې مثلا دغه پیدا کړو نو د دې مطلب به دا وي چې کوم حجرات تخریب شوي دي یا کوم نسج تخریب شوی دی د وینې د حجراتو تر نیکروز وروسته دا د وینې دوران ته لاره پیدا کوي صحیح ده مثلا په هیپاټایټس کې او الکولیک لیور ډیزیز کې که یو شرابي تاسې ته راغی صحیح ده او د رایټ اپر کوادرانټ دردونه یې درلودل او یا هم په یو چا کې یو جنډس منډس ولیدل یا هم درد ولیدل په دې ساه کې تاسې حتما ورته شی کوئ الیپټیز او په الیپټیز کې که د دغو سویه لوړه وه سل په سل کې مطمئن شئ چې دا سړی په هیپاټایټس باندې اخته ده صحیح ده بل همدارنګه دغه ده الانین امینو ترانسفریز یا ALT او همدارنګه SGPT چې ما تاسې ته مخکې هم ویل دغه هم اکثره وخت په چیش کې زیاتېږي دیني په حجراتو کې صحیح ده خصوصا په وایرل هیپاټایټس کې ګورئ دغه ډېر زیاتېږي بل کریټینین کاینیز MB صحیح ده او ګورئ دغه MB مایوکارډیم بانډ دغه درې رقمه دي CKMM CKMB او CKBB په برین مسل مایوکارډیم په دې کې صحیح ده دغه عموما ستاسې په یاد لرئ که چېرته تاسې په یو چا شک درلودل مثلا چې دغه ایمای ده که نه ده صحیح ده مخکې له دې چې تاسې د ایمای درملنه ورته شروع کړئ یا دی مثلا د 5 ورځو لپاره له ځان سره بستر کړئ ګورئ د ایمای مریضان موږ تاسې کم تر کمه 5 ورځې باید ریلکس وساتو صحیح ده باید 5 ورځې کم تر کمه دی شور ونه خوري اډمیټ وي نو مخکې له دې چې په ده باندې دونه اوږده موده تېروئ تاسې اول باید دغه انزایمونه ورته وکړئ خو دا خبره ډېر ضرور ده چې دا ناروغ تاته په کوم وخت کې راغلی ده صحیح ده دا د خیره بیا موږ تاسې ووایو دا عموما د زړه په عضلاتي حجراتو کې ډېر خاص خو په داسې باندې چې په ځینې سکلیټي عضلاتي تخریباتو کې هم دا پیدا کېږي لایپیز ما تاسې ته مخکې ویل او مایلیز دا اکثره وخت په پانکریاس کې وي ما درته وویل چې هغه یو متل ده زه یې ډېر وایم وایي هر سرجر یم شاګل ماما نه وي ما ته اکثره وخت حتی ځینې ډاکټر صاحبانو مریضان رسولي هله انډوسکوپي ورته وکړه مریض مړ شو دې خاطر دلته دردونه دي ډېر زیات او زه چې ورته وګورم تاریخچه یې وګورم وایم چې دا د معدې تکلیف نه ده بیا چې کله زه دغه لایپیز او مایلیز ورته وکړم د دې تیټر ډېر لوړ وي نو سل په سل کې موږ تاسې ورته وایو چې دا سړی
د معدې تکلیف نه لري دا چې د اکوټ پانکریاتایټس باندې اخته ده صحیح ده او دا ډېر خطرناکه دردونه لري او که ډېر وخت دپاره دا پاتې سي حتی دا پسې اوړي به چی شي ته ډایبټس ملیټس ته پسې اوړي ځکه چې پانکریاس اکثره حجرات تخریبېږي چې له هغو څخه که چېرته موږ ته سپېږو انډوکراین برخه ته اګزوکراین خو ممکن په سټرس یا په انجري کې راښکېل دي خو که چېرته دغه انجري وغځېده او انډوکراین برخه ته یې موږ ته سپېږو چې دی حتی ډایبټس ملیټس ته پرمننټ اوړي دا سړی اکثره وخت تر دې وروسته تاسې باید د احتیاط دپاره دغه کسانو ته فاسټینګ بلډ شوګر هم وکړئ یا رنډم بلډ شوګر ځکه چې د هغو څه بیا وګورئ چې لوړه ده که نه ده صحیح ده احتیاط دپاره هم ورته کولی شي بل چې دا لاکټیک ډیهایدروجنیز دا هم ډېر سپیسیفای نه ده دا هم په مایکارډیل انفاکشن کې لوړېږي صحیح ده او همدارنګه سکیلیټل مثلا چې هلته د اربیسیانو په تخریب کې هم دا لوړېږي اربیسي نه ده صحیح ده د اربیسي تخریب ته څه شی وایي هیمولایسیس په هیمولایسیس کې د دې اسابیه لوړوي صحیح ده په اکثره هیمولایټیک ناروغانو کې که موږ تاسې چېرته ال ډي ایچ ورته وکړو ناروغانو ته هغه به لوړ وي ښه بل چې دا کارډیاک ټروپونین دی سی ټي ان نه دا عموما په مایکارډیل انفاکشن کې یا هم ام آی کې لوړېږي ښه په هر صورت ویډیو اف کړئ